अस्सलाम वालेकुम। अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ته بخیر راغلی دوستانو د سورې رئیس زیات شمېر وطنان په واتساپ باندې ماته میسیجونه کوي نو په دې هیوادوالو کې زیاتره خلک د درې پوښتنې مانه ډېرې کوي چې وای زمان کارډ مخالفې ماف شوي که نه او موږ به څنګه نوي کړو ورسره د کابل دوبۍ پروازونه کله خلاصیږي او ورسره د افغانستان کونسلګري کومه چې دوبۍ کې ده چې دوی عمومي کار کله شروع کوي نو د دې درو پوښتنو جواب لپاره تاسو دا ویډیو ما سره تر اخره پورې ګورئ که چیرې احمد آفیشیل یوټیوب چینل ته نه وئ نو دا ضرور سبسکرایب کړئ او خپل نور دوستانو سره هم شریک کړئ او که چیرې تاسو دا ویډیو خوښ شوه نو لایک یې ضرور کړئ ښه را به شو اولي پوښتنې ته کم چې زمان یا زیاتره خلک ورته دمان کارډ وایي د هغې په اړه ده زیاترو خلکو سره دا پوښتنه ده چې مونږ دا کارډ ختم شوی او یا په ختمېدو ده نو مونږ به دا څنګه نوي کوو او دې پسې مخالفې ماف شوي که نه نو دې پوښتنې په جواب کې به زه درته وایم چې د دمان انشورنس کمپنۍ چې کومه ده هغوی سره ما خبرې وشوې نو دوی ووې تاسو ته د سکرین باندې هم ښکاري چې د جریمو په تګلاره کې مونږ هیڅ بدلون نه دی راوستلی او نه مونږ کومې مخالفې ماف کړي که چیرې کم چا زمان کارډ ختم وي هغه کولی شي چې په آنلاین ډول خپل کارډ نوی کړي نو د دې مطلب دا شو که زمان کارډ یا زیاتره خلک ورته دمان کارډ وایي که د چا ختم شوی وي هغو پسې مخالفه نو دا کارډ نوی کوي چې د زیاتو مخالفو څخه بچ شي او که د چا دا کارډ په ختمېدو باندې هغه دی هم نوی کړي د هغې تر څنګ بلې پوښتنې ته به راشو کم چې زیات خلک دا پوښتنه کوي چې د کابل او دوبۍ پروازونه کله خلاصیږي زیاتره خلک ورته وایي چې په 12مه میاشت کې بیا ځینې خلک وایي چې په 8مه میاشت کې او بعضې خو ځینې ما داسې مو واورېدل چې په دې میاشت کې نو دا واړه خبرې دروغ دي حقیقت دا دی چې ما نن د دوبۍ ایرپورټ د پیرودونکي پاملرنې څانګې سره خبرې وشوې دوی ما ته د دې پوښتنې په جواب کې وویل تاسو ته سکرین باندې هم ښکاري چې واړه داخلي پروازونه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوي مطلب دا چې کمې خبرې تاسو اورېدلې هغه واړه بې بنیادې دي نو تر څو پورې چې حالات ښه شوي نه وي تر هغې پورې واړه داخلي پروازونه متحد عرب اماراتو کې بند دي خو دلته باید یو خبرې یادونه وکړم چې په 9مه میاشت کې د متحد عرب اماراتو حکومت لخوا د ویزټ ویزو خلاصولو اعلان شوی چې په 9مه میاشت کې به ویزټ ویزې خلاصیږي نو ډېر امکان شته چې په 9مه میاشت کې ځینې پروازونه خلاص شي نو دا هر څه په حالاتو پورې اړه لري که چیرې حالات ښه شول نو داخلي پروازونه به خلاصیږي ښه را به شو درېیمې پوښتنې ته کم چې د افغانستان کونسلګرۍ په اړه ده چې دوی خپل کار کله شروع کوي نو دې په اړه به زه ووایم چې نن زما ملګری بینور جدا صاحب کونسلګرۍ ته ورغلی و نو د ده نه زه ځانګړې مننه کوم کم چې په دا ګرمۍ کې د سفارت ته ورغلی و او خپلو وطنوالو لپاره یې محترم کونسل صاحب سره دا پوښتنه شریکه کړه نو د جدا صاحب په وینا چې د افغانستان کونسلګري کومه چې په دوبۍ کې ده د نن نه پس په هفته کې 15 ورځې کار کوي کم چې به یکشنبې نه نیولي تر پنجشنبې پورې یا د 2 ورځې نه نیولي تر 6 ورځې پورې خو په دې جریان کې به صرف د هغو کسانو کار کیږي کم چا چې ډېر زیات ضرورت دي نو ما د ګرانو وطنوالو څخه هیله ده کم چا چې پاسپورټونه ختم دي او یا بل داسې کوم مشکلې دي چې هغه په کونسلګرۍ پورې تړلي وي نو دوی کولی شي چې کونسلګرۍ ته ورشي او خپل مشکل حل کړي ها په آخري کې یو خبره کول غواړم ها زموږ ګران هیوادوال کم چې وطن ته راغلي دي په چوټۍ باندې هغوی 6 میاشتې وخت پوره شوی یا د دوی ویزې ختمې دي نو هغوی لپاره اماراتو حکومت اعلان کړی چې دوی کولی شي چې د کال اخیره پورې پاتې شي که چیرې د دوی ویزې ختمي هغو لپاره د کال اخیره پورې وخت ورکړی او یا که د چا 6 میاشتې پوره شوي وي هغو لپاره هم کال اخیره پورې وخت ورکړی نو کم څوک چې په وطن کې یې یا د ستاسو کوم ملګری په وطن کې دی هغو ته ډاډ ورکړئ چې نه د ستاسو ویزه ختمیږي او نه په تاسو پسې کومه مخالفه یا جریمه راځي ښه الله دې وکړي چې تاسو ته د خپلو سوالونو جوابونه میلاو شوي وي که چیرې بیا هم کومه پوښتنې در سره تاسو ماته په کمنټ کې ولیکئ یا چې د کومه واتساپ شمیره تاسو په سکرین باندې ښکاري نو تاسو ماته په واتساپ باندې میسیج هم کوی شئ زه به کوشش وکړم چې تاسو په وخت جواب درکړم نور که چیرې دا ویډیو تاسو خوښه شوي وي دا ضرور در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ او یا که احمد آفیشیل یوټیوب چینل ته نه وئ دا زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل نښان هم کلیک کړئ تر څو چې په راتلونکي کې د قسم ویډیوګانې تر ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي نور مو په الله سپارم د الله په امان